سید الشهدا د حمزه رضی الله مبارک علما د علی کې ودا شکل په میدان باندې را خلاص شو نو دومره شړقار جوړ شو لکه یو تیز باد چې بده وچو پانو باندې راشي په څنګه باندې ځکه یو قوي فالوانو د محمد رسول الله کاکاو رضی رورو او دا خبرم کړو رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی تر څو پورې چې په میدان د جنگ کې د دې خلکو سر زلان دی وته نو مزه ډوړم نه خورم دور اسمه په شي د اقا مکینه دلته راځو موږ سره به کور کې جنگ نه کوو وېدوال شروع کړو واشر الله په خپل دا واقع ذکر کړي وی جبیر ابن مطعم مالوی و چې دی رسول الله دا تر او جنازه کس ما تر په بدر کې وجلې دي نو زبته آزاد کړ وېزما سره خپل غمزګر کافر انسان صرف په مادیات باندې نظری چې مال فقط پیسې راکو د خپل جيب کې برابر کم مسلمان دی که مجاهد دی که قتل شو که په دشمن باندې ونی ولې شي هیڅ خبره به نشته وما حمزه تعقیبو په کدا وشو چې حمزه رضی الله عنه کافر سره لاندې وته شبع ابن عبد العزى وی چې لاندې وته आवाज به وږي چې اې پلانې شو تعال را میدان لشه مخره مراشه خو چې یو بل سره مخامخ شو حمزه خو اسد الله گزارې ورکه وی څنګه سروالو هغه شوالو لری کې یو طرف کافران وجنه او بل طرف کافران وجنه ما دا تعقیبولو نه کله به ونه مخله ورکوله او کله تیګه چې صرف فقط د خپل ځان د آزادوالي لپاره په دې حمزه باندې گزار وکم ویو ګډ به مخله ورګي چې کله د شنجديره غدار جنگ په حالات کې نو ما سره نه زو مون حبش خلک په دې نزو کې سخت کړو چې کله به کم سړي باندې به کم ځای گزار کړه مقصي وشتو وی حمزه رضی الله باندې چې گزار وکینو د دې خاص اندام نه پاسو او د دینامن لاندې تقزه کې میوشتو وی چې کله مې دلته یو شو دا کلمې مرته چیرې کړه نه ځتې پوری وته را پرې وته حمزه چې را پرې وته وی چې ما په طرف باندې بیم کش کو چون کې نيزه به ډېره قوي وراله کوشش ونه شو کوي وی ما ویل جزاء ورلم دا می وجلو او نور قلار کې نسم د جنگ په صحنه باندې زما مقصد دا و چې دا سړی قتل کوم او خپل ازادي حاصله کوم نور هم نکوم دا شهید شو طریقه شهادت علما دا ذکر کوي بدی کیفیت باندې دا شهید شو چې د حمزه رضی الله عنه دشمنانو سترګې میوستي او بیت وګونه کټ کړه دا غنه ورسه به پوزه کټ کړه دا شونډې ته کټ کړه او خاصم دا موجودین تیراويس هندي په خلم لگاولې و د ډېر قهر او غصې د وجنه حدیث کې رسول الله چې کله د شهیدان کته یو ځای کې یو پرو دی بل ځای کې بل پرو دی نو حمزه رضی الله عنه د طبيعت او دماغ هم نه راتلو چې دا بشر د شهید شوی وی چې کله رسول الله د خپل راغه ویل چې زما ترم شهید شوی دی او به بدی کیفیت باندې لګره قرباني او سروي شي پروتي قوي مجاهدو نبی کریم علیه الصلاه والسلام دې مجلس الله قران دی لاړو طبعا انسان د غړي له سخت درد ورسېږي کې نشو سفیر زله چې رسول الله ترور واغې دوه صدر روانې کړې وي چې زبده کې د حمزه را پټ کم ملګرو لوي چې د قزنانه دی خو لرانش هغه ویل یا رسول الله ما دا معلومات شوی چې رور می شي شوی صدرونه مې راوړل چې بګه پټه کم وي چې کله ور صدرونه را واخصه د حمزه په خوا کې مصعب ابن عمر هم شهیدو یو صدر وړي کې یو غټ د الله نبی دې ملګرو لوي چې قران دازي بګه وکړي چې دا صدر د کم رشي ګوزا د کم قران دازي چې وکړه غټ صدر د مصعب څخه ورسېدو او وړو کې صدر شې د حمزه رضی الله عنه ورسېدو او نبی کریم علیه الصلاه والسلام چې کله دې لړاغ نو ارچ خپل شهیدان وړي او ویل اما حمزه وی ارچ حمزه دې هیڅ کوم شي شورمانه جاړه وکي بیرته خپل شهیدان ما خپل راولې رسول الله ملګری ویل شهید الله رسوله کومه چرته سر پټونه دا کې پاتې کیږي او کدا کې پټونه سر پاتې کیږي ويغط بها راسه دا سر ورته پټ کې حمزه له وجل ولا رجليه او بده خو باندې ورته الاسخر سرګړې واښوي عبدالرحمن ابن عوف فرمایي یو درسخه باندې ودو کې نه څوک لروسا ډېر قسم خوراکونه په دې باندې کې قدرت شي نو ایسه په جاړاش چې ته پوښتنه عبدالرحمن ولی جاړي وی قسم په الله چې د وخت په موږ باندې راغلی او حمزه او مصعب بن عمر او د شهیدان پراته اوس موږ سره شهید صدرونه وجه به دفن کوي او نو زمونږ الله څومره پرخي په موږ باندې راوښه د هر قسمه عمل زموږ پر مخ کې خو درې شي وی ډېر انتهاجات وجه حتی تر نتیجه دا شو ترګاری مونږ خوړه او د الله د نبی رسول الله تقریبا فکر د سرونه مخ کې لاړې ورته ویل زه په ورځ قیامت سره پر سفارش کوم جنازه ځلم په وکړو د نور ملګرو سره شریک خو د بیم په جنازه وکړو کله چې رسول الله وفات کیږي بیم د حمزه خپل راځي او دغه خدای په معنی اخلي د شهیدانو لا نو ودا سره ور باندې پټ کې په خپور د سرګړې واچوي او به دفن کوي واشر رضی الله په خپل د قصه ذکر کوي چې کله فتح د مکه وشو رسول الله راغی سره د لزر مجاهدینو
وی موږ له خلکو ویلې چې ګوره محمد صلی الله علیه وسلم راغلی د تسلیمي ورکړي ویرالو خلکو ورته ویل چې دا وحشي دی او دا فلان دی وی مال ویل چې تاسو ماته وژل دي ما شي او وی ته خلک قصه وکړه وی قصه مې جوړ کړه شروع کړه رسول الله صلی الله علیه وسلم روانه شوې وی ماته ویل چې اسلام ایمان او اسلام دا قبول لې ځکه څنګه الله ټول ګناهونه په اسلام باندې بخي خلکو لا خو یاد ساته چې ګوره څو وخت پورې ژوندې زما سترګو سره سترګې مخامخ نه کې اسنه چې مال حمزه آیات شي او زه په ځان باندې پوه نشم انتقام درنوالم قطر بری کوم لوی جرم کې ومنګم واقع شو ثقيف الاخيره به الله اړو واشر زلمو فرمایي چې ما په اسلام کې ډېر لوی سړی شهید کړی دی حمزه اوس په کار چې بری کفر کې یو قوي سړی وښنما پیخه ودا وشولا چې ابو بکر رضی الله عنه کله خلیفہ شنو خلکو انکارو کې د زکات نه دیو شو د بل شیلا وې دې مسلمه الکذاب خو ولا لما په پیشکو زمانه به اولو په مقبنه او په مغه نظام باندې چې کومه ما حمزه وجلو او ومه ویل جزاء د غیبت لمه په دې باندې پورا کړه رومانو سره په غزاګانو کې د برخه خاصه مسلمه الکذاب د دې شو ناکاره انسانو چې د نبوت دعوی هم کړي و د رسول الله په وخت کې دا پیدا شو د اشارات کول حدیث کې راځي چې د انصار یو کيو پای کې څه اوبه کم شوي د الله نبی لاړې به ورواچولې به هغه اوبه زیاتې کړې د څه خوږې شو لکه عسل مسلمه الکذاب له چا ویل چې لکه دغه کوی کې اوبه کم لري هغه خدای معجزه کار کړ تیم کار وې د څه به لاړ ورغورځولې دا اوبه چې مردار شو لکه خريمه تیزه الله زل لکو رسوا کولی وې دې به وجلو نو شه دې وجلو د هغه سره برابرواله وشو حمزه رضی الله عنه الله شهادت ورکړي واشتر رضی الله عنه الله توفیق د ایمان ورکړي د به ورسره ایمان راوړو